شپږ خویونه شپږ عادتونه اگر چې دا حلال دي حرام نه دي، لیکن د قرآن او سنت ته چې نظر وکړو دا د ناکامۍ هغه لومړی سټیپ او پوړی ده. انسان کې که دا شپږ عادتونه وي نو دا په خپل مقصد کې کامیابېدی نه شي. دا به په زندګۍ کې آرام او سکون او ترقي او څه ته چې حقیقي خوشحالي وي د دنیا او د آخرت ښه ژوند دی دا به د هغې نه محروم وي او اکثره به دا په هغه کې پاتې راځي. وړومبنی پکې تمنا، سوچونه او خیالي باغونه او پښتانه وایي شنه باغونه ځان ته جوړول. خیالونو کې او په سوچونو کې او په تمناګانو کې ځان نه کړه د وخت بادشاه، کله جنگ ګټلی او کله چا باندې حمله کړې او کله غټ سړی جوړ شوی او کله یو څه او کله بل څه، او حقیقت کې هغه شان نه وي. تش په سوچونو باندې او په فکرونو باندې او ځان ته ناسته باندې او په خیالي دنیا کې ځان ته یو بادشاهي دو جوړه کړي او خیالي یو سفر شروع کړي او ځان نه کله بادشاه او کله ګدا او کله لوی او کله غټه هغه جوړوي، نو دا د ناکامۍ لومړی سټیپ دی. دویم سټیپ زنانو سره ډېر کېناستل، خپل بیبي سره یا مور سره یا خور سره کېناستل دا یو ثوابي خیر عمل دی، بلکې شریعت موږ ته حکم کړی دی، لیکن دوی سره ډیر اختلاط کول، ډیر کېناستل او د ورځې ډیره حصه دوی سره تیروله. امام غزالی او مقام کې فرمایي چې معلم الصبیان دا به قمقل وي. هغه وجه دا ده چې دا ماشومانو سره د صحبت ډیر وي، د ماشومانو عادتونه دته را منتقل کیږي. خپل بیبي سره زندگی تیرول، کپ شپ لګول، ښه وخت تیرول، ښه تربیت کول، د اولاد په باره کې او د خپل ژوند په باره کې مشورې کول دا ښه خبره ده. لیکن بې ځایه مجلسونه او ډیر زیات مجلسونه چې ته ډیر وخت دې ته ورکې، نه ډیر وخت به روزګار ته ورکې، بیا به عبادت ته ورکې، د هغې نه پس به مړي ژوندي او د خپلو خپلوانو حالاتو ته به ورکې، او د هغې نه بعد کې چې کوم اضافي وخت دی بیا به هغه هم کوشش دا کوي چې د الله په عبادت ذکر کړي او ورسره د خپلې بیبي او بچو او نورو سره په اختلاط کې او د هغوی په تربیت کې تیر کړي. دریم سټیپ علما فرمایي هر چا سره تعلق ساتل او ډیر مجلسونه کول او فضول مجلسونه کول او ډیر وخت ګنټې هغې کې تیرول او په ګنټو خلکو ته سفر یې کول او هغوی ځان رسول او بیا ورځې او شپې هلته تیروله، نه کار ته توجه نه عبادت ته توجه. دې کې بیا اکثره خپله درنه او د بل سپکه غیبتونه او اکثره ډېر نقصانات کېږي، لانجې کېږي، خفګانونه رامنځته ځي او اکثره خلک په دې باندې پښیمانه شي، لیکن بې وس کې څه نه وي. څلورم کثرت نوم، ډیر خوب هر ټایم خوب نه، خوب یو ضرورت دی، د ضرورت مطابق یې وکړه. د شپې اوده شه، وختي را پاڅېږه، خپل عبادت وکړه، کوشش وکړه د غرمې ټایم کې ګنټه نیمه ګنټه قیلوله وکړه، د هغې نه پس بیا دنیوي کار او د عبادت او درس تدریس چې کوم امور د دنیا او د آخرت دي هغې کې ډېر وخت تېر کړه. زیات خوبونه او اکثره خوبونه پښتانه وایي د خوب سر چا نه دی معلوم کړی، او څومره چې بنده په یا خوب باندې ډېر ځان عادت کوي نو دا یو لبر دی، څومره چې کش کې دومره کش کېږي، چې څومره ډېر خوب کې دومره به ډېر عادي کېږي. په شپږ ګنټې یا اووه ګنټې یا زیات نه زیات 8 ګنټې په 24 ګنټو کې د خپل خوب معمول جوړ کړه، نور خپل کار ته، خپل روزګار ته، د الله تعالی عبادت ته وخت ورکړه. پنځمه خبره ډېرې خبرې، کثرت کلام، فضول خبرې، د دې نه ځان وساته. علما فرمایي که چېرته خبرې کول دا چاندي وي نو چپ کېناستل دا سونه ده او د دې نه هم ډېر قیمتي ده. او سلفو به اکثره دا کوشش کاوه چې ډېرې خبرې به یې نه کولې، چې کله انسان نه خبرې ډېرې شي نو بیا پکې غلطیان هم زیاتېږي. ډېرې خبره او دا ډېره خطرناکه خبره ده ډېر خوراک کول. چې کله ته ډېر خوراک کې نو ډېر خوراک سره به ستا وجود خرابېږي، ستا وجود به کمزوری کېږي او تا کې به قوت ضعف طرف ته ځي، بیمارۍ به زیاتېږي په تا کې. نو لحاظه د ډېر خوراک نه ځان وساته، ډېر به غافله شي، بیا به عبادتونه درنه پاتې، بیا به ډېر کارونه د دین او د دنیا پاتې. لحاظه په دې باندې عمل کول الله دې ما ته آسان کړي، والله تاسو ته آسان کړي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وعلی آله وصحبه اجمعین.